ما زه یم دا خبره هم کوم اوس ما ته چې جواب نه راکړی وې تړه والله چې جواب نه راکړی کوي خبره مسلمانانو غږ مده ځکه خاتون شیو ورته لګلی بیعت شیو ورسره کړی خیانت شیو ورسره کړی دوکه شیو ورسره کړی ورغختنه شیو ده دلته بیا راځي په اوایي کسانو ما خو درته وویل چې هر چا یو خبره د حسین علیه السلام په شهادت کې کړی وي ظلم په یو خبره ورسره کړی په غدي ملعنت وي اوس ما سره وایي چې چا خاتون ورته لګلی په غدي لعنت وي وای مایک ما بنواله کا مایک ما بنواله اخیری ورته هم داره د مایک بنکو بس دزه زم رانه جواب راکړ بلې خاطر نه جواب راکړ زاد معنا نو تخکارس ولې وای چې چا خاتون ورته لګلی په غدي راشه مسلمانې کې موما غناو کې بیا بګانی مو نه سر دغه امام حسین علیه السلام ته چا خاتون را لګلی وای په غدي لعنت وای کریزه ما خبره بری دی کنه مې بری دی ودا داز مسلمانانو درته معلوم سو کنه درته معلوم بالکل بس هیڅ تا خبره داسې به مو دنیا تخکاره کوم چې حسین علیه السلام دښمنان واس یاستي په الله قسم دی اهلی په ورځ د قیامت پر الله په مخ کې د حسین علیه السلام په مخ کې به درته وایم چې د اهل بیت دښمنانو په جانم کې مثال ده کمی د حسین علیه السلام په مخ کې دا आवाज درونه کړل زه به بیا د حسین علیه السلام بچی نه یم نعره تکبیر الله اکبر आवाज را نغی ته شې او الحمدلله شایم مهرباني وکړه پښتني لري که پښتنه درنه وکړم اخا بس ما دای کې تاسو کولو خیر د موږ در علم هم نشته کنه چې مو ته پښتون ورغدي خو بس ما سره به کوېسچن ول دي جواب راکا مهرباني به مهرباني کری صاحب کله چې واقع کربلا کې دل کنه او د امام حسین علیه السلام سره صرف 72 کسان ویلو د نور اصحابانو اولادونه اصحابانو هغه ټیم کې موجود وو نور هغه اولادونه موجود هغه ویل نه ورسره لاړه ها دغه 72 کسان چې ورسره ودا څوک دا 72 کې د میجورټي هغه د خپل اهل ویال وګڼه خپل کور ولایو دا څوک زیاده تر ټول 72 غندي خبره نه متفقه دا څوک وایي دا ټول اهل بیت او اهل بیت خودم رنو ټول نو غسم مرګلی او اصحابانو هغه اکثر زیات خپل ته خو به ورسره نو څوک ته خو به ورسره نو کو په نه شوم کاریسه بل دغه او یا کسان ورسره او صحابه او صحابه او اولادونه او اصحاب وکنه زو اندازه مکنه زیاده تر دې سکور ولو اصحاب ورته خو د کوم د غړغړ اصحابانو د غوي اولادونه هغه په خلاف ویل اوس زه ته اگزامپل درګم مکنه اوس عمر صاد چا زویو یو د میکلا حقیقت در تخکاره کړل دا حقیقت به بیا سره قبلوي او که اسی دی خبرو دی پر راغللی نه بیا ته ماته حقیقت ښکارا کی کنه خطر ماته کتابونه حواله ما راغا کنه دوی کتابو کې ډیر زیات ایډیټینګ شي ته ماته صرف خپل علم نه ماته تا کتابونو کې به ایډیټینګ نه سوي یاره زه قرآن بعد نهج البلاغه بس زه دا کتابونه باندې نهج البلاغه نور کتابونه یو کتاب نیمه بیا نور نه مانی تر نهج البلاغه دی قوي معتبر کتابونه سدي تاریخ کتابونه دي هغه بیا مانی د محدثین دي لو مراجع دي او ویل نه منم خطا ما ما کوېسچن دی بل درو یو لګنه جواب دی نه راو امام حسین علیه السلام سره ولس کسان او یا اتلس کسان 18 او 17 د اهل بیت ورسره صحیح ته په دې اتلس کسانو کې سي اهل بیت او عمر علیه السلام پیژنې چې ورسره او بالکل والله یا به بندوي نن دالای او یا بلدی مرموی درنوزي که خدای کوي ابو بکر علیه السلام پیژنې او بالکل نو مې ورېدل د 72 کسانو کې ابو بکر اهل بیت دي که اهل بیت نه دي ابو بکر اهل بیت دي څوک دي اهل بیت دي څوک دي دوره ډیټیل کما سره نو کریسه به امکان تاسو لیکو دا دوړ د حسین علی السلام ورونه دي عمر او عثمان او ابو بکر بالکل دي خبره پوری صحیح دا دی علی رضی الله زمن دي او د حسین علی السلام ورونه دي صحیح او دا نور چې څومره مسلمانان ورسره دي دا ټول دي صحابه او اولادونه دي او اصحاب دي حسین علیه السلام دي صحیح
دا اوس وګوره لاندې هغه یو کس لیکلی دی وایي عمر لعنت الله پر اهل بیت وی لعنت ویلی دی وګوره یاره دا پرېږده وانه دا خو اوس دا بالکل غلطه مسلمانانو کې وګوري دا خلق اهل بیت منونکي نه دي دا خلق دا دروغ درته وایي چې موږ اهل بیت منو دا اهل بیت بس دا داسې یو فساد جوړوي دوی ته سوچ مه کوئ که په دې شي د ټوله کورمه خرابه کړله که اوس وګس دغه اویا کسان په بعضې د تاریخ کتابونو کې 250 کسان یا 200 نه پورته کسان راغلي دي چې له حسین علیه السلام سره وو او بالکل اولادونه او دا ټول د صحابه وو زامن وو د حسین علیه السلام ملګري او اصحاب وو یو پکې شی نسته ولې په دې 2 کسانو کې یو شی ولې نسته ورسره دا اعتراض هم په تاسې باید وکړو ولې وکسه کرته متوجه امام حسین علیه السلام ته چا خطونه را لېږل شیو صحیح بالکل ناغه شاو کې زه اوس شاده تخیم کنه حبیب ابن مظاهر شاو کنه لازم ده شل زر شیو د تا کتابه چې حسین علیه السلام ته خطونه را ولېږل او 400 کسانو له حسین علیه السلام سره بیعت وکړل له مسلم ابن عقیل سره او بالکل دی خبره پوری صحیح ده دغه مسلم ابن عقیل سره 400 کسانو بیعت وکړل دا چا چې حسین علیه السلام ته خطونه را لېږل چا چې حسین علیه السلام ور وغوښتل چا چې حسین علیه السلام ته بیعت ورسره کړی و وعدې ورسره کړې وې دغه کې یو کس ولې حسین علیه السلام ته رانغلل او دفاع یې ونه کړه دا 2 کسان خو د ما اهل سنت والجماعت والحمدلله یو هم پکې شی کری صاحب د کې 2-3 کسان راغلل کنه حبیب ابن مظاهر شو یو 2 کسان نور ورسره و دا راغلل کنه کربلا میدان ته کربلا میدان ته څوک راغلل حبیب ابن مظاهر کنوم دی اوریدلې وی بهادر شهداو کې دا ما ته وخت کوم کتاب ویلی دي چې دا شیو دا شاو امام علیه السلام صحابي وو د دې راته وخودل زه د خپل اهل سنت والجماعت لدی دین نه درځم د تاسو د کمپنۍ نه درځم کدي وخودل کتاب حواله ما سره نشته خدوره ما ته راځم او ته د خبرې وکړې د خلک مستفید شي امام حسین علیه السلام شیو وغوښتل او بیا ته دلته یو عجیبه خبره کوي چې د نور مسلمانان چیرته وو نور مسلمانانو دا فکر نه وکړي چې شاید به دومره خائنین ني چې رسول الله له اهل بیت سره خیانت وکړي خازو اوس امام صحیح شو کاری صاحب کې خبرې نه بس ورسېدم کنه ما کوم یو دقیقه دا خبره دي کې یو څه دزو خدلته داخله خو بيد دي نه پوهیږم دې کې داخله دلته بيد دي اهل السنت والجماعت صحابه او اولادونه چې مکه او مدینه او شاوخوا کې وو ته پوهیږي چې عبد الله ابن عباس ورته زړل حسین علیه السلام ته سیمازه بیا شیو دي تعالی پلار سره خیانت کړی د مزه دی حسین علیه السلام خپل ورور محمد ابن الحنفیه دی علی رضی الله زوی هغه ورته زړل چې اے حسین مزه دی خدای خاطر وکړه د کوفی شیه دی علی رضی الله قاتلان دي حسین علیه السلام قاتلان دي خائنینو باندې باور مکو عبد الله ابن عمر ورته زړل په مکه مکرمه کې چې اے حسین دی خدای خاطر وکړه خائنینو ته مزه عبد الله ابن زبیر د مکه موالی وو د مکه ټول حکومت د پلاس کې وای راځه د مکه حکومت ته وکړه موږ بل تاسو سره بیعت وکړو خو د خائنینو ته ورځه حسین علیه السلام ویل سینا زمن روانه ماته 400 کسانو خطونه را لګیږي او الته لماسره 450 کسانو بیعت کړی لیکن صحابه و دا فکر نه وکړي چې دا به هغه خائنینو چې حسین علیه السلام دی وینو ترګي به کچېری دا خبر وای په خدای مې دې قسم ژوندۍ به خړلې و دا خلق ژوندۍ به خړلې و دا خلق خو هغه دومره دا خلق د سنیو بلل چې دا به دومره خائنین اوس راځو دي تا کتابونو د کتابونو دا خبره در سره کوم لبي زای دا خبره در سره نه کوم کتاب نه دا خبره در سره کوم چې چا امام حسین علیه السلام شهید کړي هو یو دقیقه یو څه علمي خبرې به وکړو چې د مسلمانانو ټول په دې باندې پوهه شي د بي زای وکړو دا سه بي زای خبرې به نه کوو او کنه خبره مکه به یو بل ته ورکو ما کوم خبرې زړګي هغه مخ یو وکړو کنه مننه تاریخ الكوفه دوستانو دا لایو در سره خوندور کې بیا د باس په جریان کې لایو درنه خطه نسی کوشش کوئ اخلاص در سره وکړئ بابي لایو خو خوندور کې اسکرینم تر اوسه 3 منټه نه درته
عجیبه خبره دا ده چې دلته یوه مکتبه نن اجازت نه راکوي. زه یو دقیقه صبر وکړه، یو دقیقه. الله دې وکړي چې دغه کتاب ماته راخلاص شي. والله که خلاصېږي ښه خیر، زه بل مکتبې ته به لاړ شم. دا نن څه قاري صاحب زه شاه صاحب ته آواز وکړم کېدای شي هغه سره موجود وي. نه، دا تاریخ الکوفه، په دې تاریخ الکوفه کې دا روایت راځي واغلب اهلها شیعه. دا تاریخ الکوفه وګوره، اول جلد 140 صفحه ده. تاریخ الکوفه د دې اول جلد ده. د دې ور بیا ټرای ور باندې وکړم جزء اول. یو دقیقه دا خبره راځي. نظام نظر نشأة المدينة العربية تاريخ الكوفة دې په یو مکتبه کې راځي، هغه ماته نه خلاصوي. دا کتاب په دې ټولو کتابخانو کې دا نشته. دا تاریخ الكوفة د دې اول جلد ده، د تاریخ د کوفي چې ده د دې په دې اول جلد 40 صفحه کې دا د غیري څور ته وایي اعلام الوراء. دا کتاب دی وسو ګرځو استاد دا خیمه امام حسین علیه السلام څوای مسلم ابن عقیل ورته وایي اعلام الوراء. دا تا کتاب د دې درته وخم، دا به ان شاء الله دلته ماته د مکتبه کې خلاص او دا خلاص ول. اعلام الوراء باعلام الهدى د دې کتاب څومره صفحه ده؟ 440 صفحه ده. خلاص نن دې د درته سره تدقیق یو د صبر وکړه. دا کتاب راوړېدل، یو دلته کتاب نه راوړي بل می ها وسو ګور دې ما د خلاص قبل کوم قرسي اپشن لګواچو نشته، ما مخکې دوه اپشن واچو. کری صاحب ډېر ټایم در سره واخستو. پروا نه کوي، خو تم حقیقت پسې ګرځېږي نه. نه ما نه تا ټایم ضایع نشي کنه. پروا نه کوي، زه نه ځم دې لپاره چې ما ټایم ضایع شي نه. دا کمره غټه دا د تا کتاب ده اعلام الوراء باعلام الهدى الشيخ طبرسي. دا د تلوي محدث ده. دې اول کې تاسو ورته وګوره 440 صفحه ده. دا د چا خبر دلته روانه ده؟ کربلا ده. په کربلا کې د حسین فلما بلغ الحسين صلوات الله عليه قتل رسوله، قال سيدته دا خبر را ورسېدل دی مسلم ابن عقيل دی شهادت. فدې ځای کې راځه ثم اخرج الى الناس كتابا فيه. امام حسين عليه السلام یو کتاب خلق راوي استل، هغه کتاب مسلم ابن عقيل ورته لګلی. اما بعد فقد اتانا خبر فظيع قتل مسلم وعقيل وهاني. وسوګور په دې خط کې څورته لیکلی و چې وقد خذلنا شيعتنا. خپل سترګو ورته وګوره. وقد خذلنا شيعتنا اول کتاب دی. ولين دي ورسر لكيلس وقد خذلنا أصحاب يزيد، وقد خذلنا أصحاب معاوية، وقد خذلنا يو دقيقة قربان لسه الملحمة الحسينية. پروانه کې یو لحظه بلی دغه سیدا څور توای د کتابونو سری تاسو مکتبه باندې د زسو وکړم. دا کتاب د دیتا د اغه امام کتاب د کدا نه منینو ته شي نه یې الملحمه الحسينيه. استاد مرتضى مطهري ما يكذب بنك لوازه ګډوډ ده. استاد مرتضى مطهري جزء الثالث، دې جزء الثالث دریم جلد. دې کتاب داسې مخکې زو پسې هم دا کتاب د ګور به ودوي سدا شتیکر د الملحمه الحسينيه استاد مرتضى مطهري السيد محمد صادق الحسيني جزء الثالث. دې کتاب سوکه راځو ترڅو پورې دې صفحې ته لاړ سو. الله جل وعلا دې حوصله موږ ته راکړي ترڅو تر یو ځای پورې ورسېږو. شپږویس یو دقیقه 9 یو دقیقه دریم جلد دی
د دریم جیل د صفحې ته وګوره دا راغلو په خیر لیک ویلي گزاره را سره وکړ وګورئ مسلمانانو دا درته معلومیږي کنه معلومیږي هو قاری صاحب ښکاري وګوره 4 صفحه ده ان الامام الحسين ګوره استاد مرتضى مطهري سیب دی وایي سم ورته وګسه دریم جیل 4 صفحه ان الامام الحسين عليه السلام امام حسين عليه السلام لم يقتل على يد اليهود يهود بلاس نه د وزل شهید سوی او النصارى ندي نصاراو او المجوس ندي مجوسيانو دي زيتو ګور او مشركي العرب ندي مشركانو بلاس ولا حتى على يد اهل الرده منهم او ندي مرتدو بلاس بل انه قتل بل كده شهيد سو بايدي المسلمين بلاس دي مسلمانانو بل وحتى على يد اصحاب ابيه دي بلار دي شايو دي حسين عليه السلام بلار سو دي زړه سره جي سي سي دي حسين عليه السلام بلار سوکو د امام مایک بار میوټ کوي ځکه د جواب غندم لګي ټایم دي حسين عليه السلام بلار څه نیمېدو امام علي عليه السلام وای دي چا دي بلار پلاسونو شهید سو بل وحتى على يد اصحاب ابيه دي بلار دي صحابه يعني دي بلار دي شايو پلاس وسو ګوره ولم يكن قتلة من أهل الشام دي قاتلان دي شام خلق نو بل كانوا من أهل الكوفة دي كوفي خلقوا وزدر كوفي خلق سوكو دا ياد وساتب دغ كتاب تزبير ثا بل كانوا من أهل الكوفة دي كوم زايو دي كوفيو دا دي كوفي خلق سوكو مسلمانانو يو دقيقة دا دي كوفي خلق سوكو الله دي تاسو تأجر دركي أمدغ كتاب الملحمة الحسينية دي أول جلد الملحمة الحسينية دي أول جلد وګوره دلته راځو دا کتاب یې درته ښکاره کړم الملحمة الحسينية دي أول جلد أول جلد دي يوصلوا 9 صفحة راځو 9 صفحة يوصلوا دي دي أواسر الشور رازي مسلمانانو وګسي دي دي أواسر الشور رازي وسو ګوره دي زي تخرات متوجه سدا دي تا استاد مرتضى مطهري سيده دي شيو کې ډیر معتبر سړی ده ډیر معتبر قاری صاحب आवाज مو درې په بخنه سره تاسو سره اسلام سره आवाज مسته کنسته قاری صاحب اوس ودرې د اوس بیرته صحیح سو مهرباني تاسو وګوري دلتي ويل سيدي حسين عليه السلام قاتلين څوک من اهل الكوفه معلومي قدرت په دې لاندې ځای کې هو قاری صاحب ښکاري من اهل الكوفه او دادي علي رضي الله عنه دي صحابه او پلاس په شهادت ورسیدل وس راځو دې کتاب اول جلد يوصل 9 صفحه ته ورته متوجهه څومره صفحه ده مسلمانانو ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب معلومي قد يسرى السلام ما يقدر يوسف ناسكرة ولا ريب هيت شك نستا في أن أهل الكوفة دي كوفي خلق كانوا من شيعة علي بن أبي طالب دلتواي من شيعة علي بن أبي طالب كويس من شيعة يزيد كويس من شيعة معاوية شاتوي وأن الذين قتلوا الامام الحسين وان الذين اغكسانوا سي امام حسين عليه السلام شهيد کړي دا مسلمانانو تاسو وایستو هم څوک شيعة هم شيعة دتا ټول کتابونه ام دغه ځای ته یوسو ګوره ام دغه کتاب چې ما مخکې د ذکر کړل چې وقد خذلنا شيعتنا موږ وای ذلیل کړو چا ذلیل کړو چا یو وای ذلیل کړو اوس دغه شان کته غواړي چې نور کتابونه دې په څیر ذکر کړم چې ته د موال ول کتابونه متابونه غنا زپرا د کتابونه نه دي صحیح دا ټول اوس ما خبره ته کوم وای غواچا کنه به جواب راکته ته چې دا مله دا اکیدا د سید امام حسین سلام کوم شهادت دی هغه یزید نه دی کړی یا عمر سعد سوکو عمر سعد هغه تابعی ده ابي وقاص وای ده کنه ده او د یزید فوج څخه سلار مغه و کنه یا
نو دي عبيد الله ابن زياد بلکې عمرو بن سعد هغه د حسین علی السلام په حالات باندې خفاسوي زړلی دي او عمرو بن سعد هغه په هغه کسانو کې نه د حمله ور باندې کړی لیکن په دې جنگ کې یو په هغه باندې په دې ټولو چې چا د حسین علیه السلام په شهادت کې لاس درلودل موږ ورته د ټول مجرمین دی په دې په دنیا او په آخرت کې لعنتونه وي لیکن دا تاسو خپل تاریخ پټوي دا تاسو خپل تاریخ سي د تا کتابونه وایي دتا کتابونه امام حسین علیه السلام وایي مسلم ابن عقیل وایي امام زین العابدین علیه السلام وایي موږ سره خیانت کړی دا هغه وایي شیا و کړی دا نه د خپل کتاب باندې نه د خپل امام باندې اوایي د ذکر اوس یزید په کوم کتاب کې ویل د سید حسین علیه السلام د شهادت خبرې کړی امر ورته کړی راوخه دا مطلب دا چې یزید د قاتل کې نه د موجود مله بغا صحابي زمانه کنه هغه ته مجرم نه ګڼي دا څه وسیله امام زین العابدین علیه السلام نه دروخه امراض ودر امام زین العابدین علیه السلام هغه خو بمنی امام زین العابدین خو بمنی ولې نه منم راس تاسو هم پکاره چې ومنوي کنه دا ټول منوي تاسو ومګي منو الحمدلله او کنه نو اوس پښتو یو مدال دی کنه چې لختي دوی غوړي نشي وای کنه چې دوی منوي بیا یزید نه مانی یزید موږ نه د منلې چا ویلې ته د ما په ټول کتابونو کې راوخه چې دفاع کوي کنه تا ټول مغه دفاع وکړه وای الله بنده په یو چا پسې دروغ څنګه وترلو یزید مجرم وو یزید فاسق وو یزید ظالم وو قاتل وو لیکن هغه د امام حسین علیه السلام په شهادت کې یو خبره نه ده کړې و دی الله بنده مغه حکومت او مغه مطلب آرډر شي ورسه مغه ټوله منصوبه وش دسته ګوره یعنی یزید په دې مجرم ده سید حسین علیه السلام قاتلینو ته سزا نه دور کړی کنه مجرم ده کنه نه سزا خبر نه بقیدا مغه آرډر وته دا شهادت ورکی یا دا قتل ورکی دا اقدام نو څوک سو یزید سو آرډر ور کړی مجرم سو ظالم سو کنه سو شو بالکل هم شو قتل شو برای راست کله چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه شهید سو او علی رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفہ سول د عثمان رضی الله عنه قاتلینو ته ولی سزا ورنکړه بلکې په صف کې ورسره وته دا خبره ته بنیاده ده بالکل لا عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورسه خلیفہ د مسلمانانو څوک سو امام علی علیه السلام امام علی علیه السلام د عثمان ابن عفان قاتلینو ته سزا ولی ورنکړه دې خبره ماته بالکل معلومات نشته چې ورکړی دی کنه دی ورکړی دا جواب ترکی به ترکی و دی موږ اعتراض په علی رضی الله باندې نه ده خو چې دلته وس د تاسو وایي چې یزید دی قتل امر ورته کړی ده زه اوس تاسو خپل کتاب خې مسلمانانو دې ځای ته وګسیا الاحتجاج الطبرسي دوه جلد د واخله نوې استمه صفحه ده یو دقیقه ما دا کیمرا غټه کړی مسلمانانو تاریخ د یو محکمه ما پیدا کړل پایپان کې دوم جلد نوې استمه صفحه ها دا دې کیمرا می خلاص کړی دا وګوره دا دې تا کتاب د وګ صورته الاحتجاج د شیخ طبرسی ده ابو منصور په دې کې د دوم جلد د پاس ورته وګوره د معلومیږي کنه معلومیږي نوېستمه صفحه د دوم جلد او کاری څه ښکاری په دې ځای کې وګوره لما اتى علي ابن الحسين زين العابدين بالنسوة من كربلاء وكان مريضا دا خبر داسې پس راځي فقال زين العابدين عليه السلام ويل بدير کمزوري او خفغك باندې ويل ان هؤلاء يبكون علينا دا خلق په موږ باندې زاړي د کوفي خلق فمن قتلنا غيرهم لدينا بغير موږ چاوي وزلو الله اكبر فمن قتلنا غيرهم لدينا بغير موږ وای دلته را باندې زاړي اوس تاسو ټول مرام دا خیانت او دوکه کړي په ماتم کې ځانونه وهیا د الله عذاب ده د حسین علیه السلام سچا شهید کړي دی اوغه خلقو منشن په مخ باندې وړي ځانونه په زنجیرانو وي بزانو ظلمونه کوي ځکه حسین علیه السلام دی اوغه خلقو له خدای ظلم ورسول کنه چې تاسو په ځانو باندې کوي تاسو دی اوغه خلقو منشن په مخ وړي وځدلته امام زین العابدین علیه السلام فمن قتلنا غيرهم دا راځي یو دقیقه دی بلی صفحه ته زو چې تاسو ته امدا خبر راواخلم یو دقیقه زه اوس دی امام زین العابدین علیه السلام خبره یو لحظه ماته واخره یو لحظه دا خبره درته ښکاره کړم الاحتجاج
د طبرسي څلوېښتمې صفحې ته راسه دي زړه سره په دې څلوېښتمه صفحه کې وګسه اوس مسلمانانو دې ته وګسي همدا کتاب د احتجاج الطبرسي ده څلوېښتمه صفحه ده اوس وګوریا د نه دېرسمې صفحې ته راځو چې په خبره دې سر خلاصي دې ځای ته راسه ثم قال له علي ابن الحسين امام زين العابدين عليه السلام ويل يا يزيد لاندي وګوره يا يزيد بلغني انك تريد قتلي وما تدا خبر رسيدلي د ستدي ما وزل غواړي فان كنت سلوكتمي صفحه ترازو ويكت چيري ما خامخا وزني نو دا خزي رسول الله حرمته وليغا يا تشوك بورسيدي نبي عليه السلام تر حرمه فقال له يزيد لعنه الله دا شيخ طبرسي واي اغور طويل سدابه اتشوك نرسي لتانا بغير لعن الله ابن مرجانه تاسو پوهیږئ د حسین علیه السلام په قاتلینو اول لعنت سی ویلی ده یزید ویلی ده لعن الله ابن مرجانه ویلعنت دی الله کریسه ته موال ویل کنه دا کتابونه ته مو ته ایډیټینګ ولا کتابونه کوي کنه دا کته اوس مدار جوړ وځي تاسو کتاب د نزه په طریقې نه منو دا کېدو قد خلق دا تکې نه منی هغه خود د تاسو عادت هم دا ده چې ټول عمر دا تاسو یې څه کنه منی کنه دا تاسو خپل ځونه کتاب دروا لګی دا مو د یزید لعنت استوله خپل یو لعنت کاز ده اصبر فوالله ما امرته بقتل ابيك ما دي قسم کو الله چې ما دي تا دي پلار دي قتل دي شهادت امر نه ورته کړي کزه وای دي جنگ مسؤل وای نو ما بوای هیڅ کله وای امام حسین علیه السلام سره جنگ نه وای کړي ثم احسن جائزته بیا کی جائزه امام زین العابدین علیه السلام ته ورکړي او دي مدینه المنوره په خوا باندې ولګل واستقبل کتاب نه منی د تاسو لوی مشکل په امدی کې ده چې هم له خپل کتابونو انکار کوي هم له امامانو انکار دا خو د تا کتاب د ورسوي ګوره کې دی پیدا نکړل زما علامات هم درته ها کریسه بس دا ټاپک پرې دا بل خبره تراشه بس اخري پښتنه ده بس ما سره ټیم کم ده کنه دا ته به نور خلکو زوغه کې اخري کوېسچن اخري دا ټاپک پرې الله اکبر الله اکبر نخبل کتاب مني نه قران مني نه دین مني نه یو څه نه مني بس فقط دا تاسو یې غاز سمنه مغه ماته پته ده تاسو منه هغه ته پته ده کنه اوس د بلې خبرې دراشه د بلې خبرې ته اجازه دی کوېسچن وکم یو دقیقه اوس یو په دې ځای کې ما یو وړو کې پښتنه راته جواب یو وړو امام حسین علیه السلام د کله شهید سول دا دی الله جل وعلا له طرفه قضاء او قدر وکنو امتحانو يعني دا دي الله خوك وزي بدلت شهيد كيكي كان امتحان واو بالما زد صدر تواي ما تسرع تواي دا دي الله وعلا خوك وزي بدلت كيكي كان دنیا کې چا دور تکنه لرلو اهل بیت شهید کی اهل بیت ته نقصان ورته هدي کی الله رضا يعني دي الله په خوك دي الته شهید سو کنه امام اخري سجدا مندا کړه چې خدای تعالی رضا پر مخ خپل قرباني ورکړي څورته مداد ما دي سوال جواب هغه کوم سوال کو مغه جواب امام حسین علیه السلام دي الله خوك وسیدلته شهید سي کنه او بالکل دا دي الله رضا وکنه او ولا رضا دا دي الله رضا نه بغیر کې نه شو دا دی الله پر رضا تاسو ولې نه یسرازي چې ځانونه وهي یو ټول عمر غمونه او پریشانانی کوي غم ده درد یا الله جل وعلا خوکه په دې وسید امام حسین علیه السلام بدلته شهید کیږي دا دی الله رضا وا دی الله پر رضا چې څوک راضي نه هغه کله مؤمن مسلمان ده اهل سنت والجماعت ګوري وایي چې الله پر رضا موږ راضي امام حسین علیه السلام شهید شو هغه اوس په جنتونو کې ده الله جل وعلا خپل نعمتونه یا مجاړه کو یا فریاد کو دا ظلم واجنه کو کوم ظلم هغه سره وشو دا سوچ نه شو ظلم هم تا کړی دا ظلم هم تا کړی ځانم ته وه او کته عمر صاد مو چې مو هغه کې چاوي لیست کې نو بیا سیدا یا یزید مو لیست کې چاوي هغه خدا کار نه کړی اوس یو خبر ده کوم بل خبر یو عمر صاد سب سلارو څنګه دا کار نه کړی دا کار هم هغه کړی مو یاد عمر صاد لا اله الا الله دا څوک وای دا څوک دا خبره ماته ثابت کړل څوک دا کتابونه یې تاریخ یې ته کتابونه نه منې خپل کتابونه دی وس انکاري سوري ځا کتابونه نه منم ته اوس لکومي هوا نه ډزې راکوي خو زما بل کوېسچن درځي کنه راځي ها د تا په دلایل د تا کتاب درته پیش کوم د امام خبره دی زه هوایي ډزې کوي زه ډېر نارمل لګي کې ډېر عزت سره لګیایم مګر کته د نقلونه کوي کنه دا لایو شروع د دنیا خلک ګوري جی سي یو کتاب دی په صحیح سند سره راته راوړی یو روایت چې یزید دا کار کړی وی د امام حسین علیه السلام د شهادت
دا اوس د خبرونې ټولې در سره بندوم راځه میدان ته راسه چې یزید د امام حسین علیه السلام شاه ته سبا به زه دوباره دا اوس که اوس کتاب سي ساري ما سره ډېر ټیم خلی کنه او ما مسلم بخاری ډېر پڑھاو کړی زه هغه کتاب نه زتا ته خیامت دا چا کړی دی چا نه دی کړ او دا خبر زه ته کې ثابت لګوم डी बी से जी सी से دا بخاری سو دا مسلم سو قد الذين د یزید نوم په دې کتابونو کې راته پیدا کړل په خدای قسم در سره شای کېږم کې د یزید نوم روایت خو څه کوي د یزید نوم راته پیدا کړل بس یې شدا به زتا ته سبیلا وکم اوس ما سره ټیم کم دی اوس زه کتاب د درو غړ کتاب د کوم ځای کې ما کتل دی ما پیج نمبر مې زده کنه مسله حواله وي چې ما په کتاب دروغ ما وای ماته په انټرنیټ کې ښکارا کړ زه به درته هم بالکل د ما کتاب د موږ دومره بی غیرت نه یو خپل کتاب د موږ د نفسي خواهشاتو خلاف سی هغه کتاب هم نه منم بیا د امام خبرم نه منم اوس کدل ته کتاب په کتاب کې د تا د متعم موافق خبره راسي بیا وای و منم د ما کتاب ده خو سې د تا خلاف خبره د تا په کتاب کې راغله بیا کتاب منکر دا موالو الکنا نجل بلغان الوا قران مجید نه الوا ته ما د دنیا کتابونه وګوره هغه خبره پر دا زما کوېسچن ځواب کوم وکړه بندي وکړه لا اله الا الله بس ته مته ډایرکټ هو هغه راکوا کنه ما ته کتاب ما راخل ساده تا سره زیات ټیم کلی ما ته مته خپل جواب راکا پیغام شاز اته علم نه مکیده شي ما باور راشي زو چې ما کوېسچن دا دی اوس ګورو دا رسمي په نور پیغمبر څنګه حج وکړلو کنه دا پیغمبر اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څنګه له خرج وکړلو د غدیر مقام کې هغه نه وحی نازل شوله صحیح ده غدیر په مقام کې وحی نه درغلی څوک وای خطبه الحجه الوداع کوم واغه ده خطبه حجه الوداع نه ده خطبه حجه الوداع هغه په مکه مکرمه کې دغه غدیر خوم کې نه ده ها اوس ما خبره ته او کوېسچن ته وګوره دې غدیر کې د کوم اعلان مو ذکر کوو دا ته منی کنه معنی امام مطلب ما شارټ کټ مطلب دا دی امام علی السلام اول خلیفہ دی کنه دا امام علي رضی الله اول خلیفہ ده کنه دا دی خبره ده او دا سینا و سید اصل کې جبرن نه خسته شوی دی جبرن ظلم سره زور سره پیغمبر د امام علی السلام اعلان کړو کنه وکړي صبر امام علي رضی الله عنه ته سیدا امامت ورکړل سوی او دا الله ورکړی وکنه چا دا علي رضی الله عنه ته د امام او خلافت دا چا ورکړیو دا بالکل خدای طرف و دي د خدای له طرفه علي رضی الله عنه دا خلافت د خدای امر ولی پر زینک ولی بل چاته ورکړل ور نه کړو ور نوای خستو کنه ته اوس ویل غلط انداز ورته ور سید وانه منل ور نوای خستل دغه دی الله دی امر دی پر علي رضی الله جګړه ولي ونه کړه جګړه ولي ورنه کړه اول شپږ میاشتې بیت نه وکړلو دا جګړه شو کنه او ګان نه رزګي دا ابابکر سی به خلافت په زور جنی واخیستل او دته امامت او خلافت الله ور کړو د الله امر ولی پر خودل ولی تر روانه خیستل سی ای ابابکر زدي الله له طرفه خلیفہ یم امام یم زله تاسو سره جګړه کوم یا به خلافت راکو یا دی الله له امر نه تیریږم دی الله امر ولی پر خودل ولی په کور کې کېنستل اوس ته ما ته وایې کنه چې دا خلافت امام علی السلام وو کنه دا کوېسچن د تا نه کوم ته ما الټا کوېسچن کوي دی الله بنده په سوال سی یو ځای یو نه پوهیږي سی یو سوال کوي په غزان پوه کړ علي رضی الله عنه دی کوېسچن نه تخته کنه ته د کوېسچن یو کوم ته جواب مته بل راګي زه ته یم چې دا خلافت امام حق وو کنه یا وو کنه امام حق وای صبر وکړ سی کچیر دی علي رضی الله حق وای نو علي رضی الله بلک نر وتلی ودی باندې ویلو سی خلق خلافت دی ما د امامت دی ما د علي رضی الله دا خبره نه د کړي بلکې تللی د ابو بکر سره بیعت کړی دی دغه تر څنګه ودرېدلی دا او غتی ویل دی یا خلیفۃ رسول الله یا خلیفۃ رسول ته خبرې د خلافت د لقب دی ابو بکر دا علي رضی الله عنه ابو بکر ته ور کړی د په دې خبرې بلان کوم کمنټ کوي کنه لکه زنه مخکې دې ماته ویل وای کمنټونو ته بنه ګوري اوس به تم نه ورته ګوري اوس راځه دې ځای ته
علي رضی الله عنه ابو بکر خلافت جنی واخیستل الله جل وعلا علي ته خلافت ور کړو نبی علی السلام خلافت او امامت ور کړو دا علي رضی الله عنه ولی ونویال سی ابو بکر ز خلیفہ يم دی الله له طرفه راوخی په خپل کتابونو کې راوخی دا وسی در سره منه مهرباني او زه درته یم چې کله پیغمبر امام علی السلام اعلان وکړو ابو بکر ته څه خو څنګه خلافت خستلو مغه ته خپل ول نه ورکول جنگ جګړې څه زور ډیر اعلان وکړو من كنت مولا فهذا لي المولى اوس کړي په همدغه روایت کې راټینګ کړم د دې په کتابونو کې نسته او ضعیف ده لمجهول خلق لي روایت ده د اهل سنت له کتابونو در اخليه دومره خیانت کوي یا ابو بکر دی بچی له کتاب نه روایت را اخلي من كنت مولا فهذا علي مولا بلکې دا روایت نور په سیده اللهم والي من والاه وعادي من عاداه دا روایت اهل سنت در اخليه او خپل باطله عقیده ور باندې ثابتوي زوس دا درته چې من كنت مولاه علي رضی الله عنه نبی علیه السلام اعلان کړی ته پیږي علي رضی الله عنه ولی ابو بکر ته نو ویل چې من كنت مولاه فهذا علي مولا زدي تا مولا خلیفہ امام ولی ورته نو ویل او نور زمانه لا ورته ویل کې ورته نو ویل چا نه ورته ویل علي رضی الله ورغله ورته ویل چې ابو بکر تو وايي فاطمه رضي الله عنها ورغله میراث جن وقتل علي رضی الله ورغله میراث دا خلافت ولی نه جن وقتل الى ابو بکر رضی الله عنه میربني وقت ده خپل برخه خامخا به وخت وي نه څنګه ورکول نه ظلم او زور او حکومت خلافت جن وقتل او څوک وایي څکله پیغمبر اعلان وکړو خندا خلافت شو مغه ته ملاو شو کنه اوس خو دا اقرار وکړل چې علي رضی الله خلافت غوښتلې ده د هندوانو کتاب کې راته وخی دی يهودو په کتاب کې راته وخی دی نصاراو په کتاب کې راته وخی دی مسلمانانو خو نسی خو دلای د تاسو د يهودو د هندوانو د نصاراو په کتاب کې راته وخی مهرباني وکړه زه تا کتاب نه دا خبره ثابت کوم پیغام شه دا مشکل نه ده خطا ما دې خبره اقرار نه یو ساعت وخت د ما د علی فاسم دی خلکو ته می دا زړه انفجار کوي لیکن زه ته وخت در کوم زه په خیر پیدا کړ زر کوه یو روایت راته وخه یو خو زه به د تعالی کتابونو درته وخه د تا ته کوهیږي چې تاسو د اهل بیت او توهین اوس کوي د تعالی کتابونو کې موږ درته وخو د علي رضی الله عنه لاړل او له ابو بکر سره په امغه ورځ باندې بیعت وکړل بیا به منی شپږ میاشتې بد شوی دی بیعت شپږ میاشتې بد شوی دی کمې د تعالی شپږ میاشتې بعد خو سوي ده کنه او شپږ میاشتې بد کړی ده خلاص سو خبر الحمدلله دي علي رضي الله هو اول خليفه ابا بكر كبروا يا اهل السنه الله اكبر بس یو پراګین کې مواله نه یو کس خبرې کوي بل کس مریض دی خبره مانه ده شپږ میاشتې بعد خو دی ومنه لسه دا بیعت سوی ده کنه شپږ میاشتې بعد شوی او زما کوشن اورې یو دقیقه بس صبر آیا علي رضی الله عنه دی خدای له امر تیر سول توایسي الله دا خلافت ور کړو دی الله له امر تیر سول ابو بکر تی ورکو ابو بکر دا حق جبرن خسته ده کنه ده خسته ما كاري رواتريا يو تكبير اهل السنه والجماعه دا ما كاري رواتريا التكبير الله اكبر ولله الحمد التكبير الله اكبر ولله الحمد الله وسوري علي رضي الله عنه دي الله لترفع امام خليفه خو ابو بكر دي علي رضي الله عنه لترفع خليفه امام جوړ سوی ده دی و امام لترفنا امام جوړ سوی ده نو بیا په ابو بکر اعتراض ولي کوي یعنی علي دی الله لترفع خلیفہ ده دی الله دی خلیفہ په خوخه باندې ابو بکر دی مسلمانانو خلیفہ جوړ سوی ده الله اکبر ډیر بهترین اقرار نیک ما بندوا لگا نری به ورسته مو لگا غنا تاسو ارسته ته نری لګوي کس کوپړی پر کوي نری لګوي کس ناره ختم لګو کنه الله اکبر دی الله اکبر په ناره باندې سوځيږي زړه دي تاسو دورا مخلوق نه دورا نری ما نری په پته نو کې ولګي کنه دا استاد براټ جوړ کړی دی یو سیستم ناره تکبیر وای الله اکبر رسر الله اکبر تابس ما شاء الله مننه اوس وای ناره هیدري نه خو ناروان خو شي بس صرف تاسو ته دین نه نه مسله ده کنه مسله تاسو ته صرف ده هي مساله وس ګوره تاسو بوغ زیادی تاسو دورا جی سی سه یو اسانه پختنه درنه کوم یو اسانه پختنه الله جل وعلا دی هدایت را نصیب کی موږ تاسو ټول ته یو اسانه ډیره اسانه ورچن وکه که ما علم کې به جواب درکوم که ما علم کې نه وی کنه بیا ګیله ما کوه ناری حیدری که اوس موږ لګولای ځکه موږ د علي رضی الله عنه ټول عبادت په خپل مذهب کې لرو دین کې لرو
یو دا سه نه دا کنه دا منافقت کوي په سوال دی پوهه کړم کوېسچن درنه کوم کوېسچن وسوګور اوس کوم ویلی وای سیناره حیدری ځکه موږ د علي رضی الله عنه المنځ لرو په دې کتاب کې او د سیلرو ته چې دا ناره حیدری لګوي په دې ټول مذهب کې د علي رضی الله عنه المنځ راته وخت د ناره حیدری د څه شي لپاره لګوي مهرباني وکړه زه په دې کتاب کې درته خایم په دې یو کتاب کې مهرباني سمجه شي بار لګو ته دا مطلب غاړي نه دا علي رضی الله عنه ست دي ناره وهي ته باید غل منځ او عبادتون او د سنت او المنځونه ټول په خپل مذهب کې ولري کنه او یا علي رضی الله عنه المنځ په ټول مذهب کې لري او دا وخت والله مسلمانانو کله علي رضی الله عنه المنځ په خپل مذهب کې راته وخودل او د نبی علی السلام په کیفیت راته وخودل او الله می دي قسم وي خو یو چیلنج نه قبلوي چیلنجونه د روان دي قبلوي نه په ټول مذهب کې د داوود مسلمانانو په مخ کې د علي رضی الله عنه المنځ راته وخیا د ټول عمر دي پر لاړم درنه دا ټول خلکو ته وایي چې زما علامت وم او میډیا می پرې خو د لاړم مهرباني وکړه ته څه وایې زه څه درته وخایم زه کوېسچن نه پوه نه شوم تکبیر الله اکبر ولله الحمد مهرباني څه کوېسچن دې پرو ما خبرې اواز لکه پرانه درلو زه د ستم ته څه وخایم ته څه یې یا علي رضی الله عنه المنځ دي تا په ټول مذهب کې راته وخی سي غل منځ څنګه کړی ده څنګه کړی ده لمون څنګه کې ګلمون ستاده نه درځي ولې دې په خپل مذهب کې خو راته وخی دي ما زه خو په خپل مذهب کې د علي رضی الله عنه المنځ لرم په دې کتاب کې او داسې زه سلمون څنګه ته وخایم کیمرا ته خلاص کوم لمون وکم دا شی وخایم نه ما ته داسې کې مذهب کې د روایت راوخی سي علي رضی الله عنه لاسونه پورته کول لاسونه تړل لاسونه پرې خودل رکوع داسې کول دې خبرې به څوګې لاسونه بند وساته لاسونه خلاص وساته دې تا کوم به شو ولې د المنځ تر ټولو اهم رکن دی اسلام ده کنه ده څه وای ته یې خلاص لاسوسه بند لاسوسه سفر گئی په اره طریقې له علي رضی الله عنه ثابت کړو د جلسه سره علي رضی الله عنه په خلاص لاسونو المنځ کول کې په تړلو لاسونو المنځ کول راته وی خې په خپل مذهب کې دي نو زه داسې ته خلاص لاسو ته کلاو لاسو سفر گئی زه درته وایم چې ته د ناره حیدری چې وګړي ما په سوال ځانونه پوه کړته امام علي مانون کوي کنه یې اوس ته ماته کتاب واقعي چې امام علیه السلام کول لاسونه بند ستل ته دا ماته جواب راکې دوباره بیا به د اهل سنت والمذهب را سره قبلوي دي رسول الله درته خیمه علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اهل سنت مذهب ته ماته ارز کې ار کتاب کې وخی کنه ته څو پورې کربلا کتلین کوم دی غوي باندې لعنت نستوي یا ته هغه باندې لعنت نستوي بس عشان اسوه دغه جی سی سی بوای وای تر څو چې د حسین علیه السلام په قاتلونو ملعنت نه سوال زدي اهل سنت مذهب نه قبل او مسوکس خبره پاتې ده نه صبر دا اوس دا باندې در بند کړم وکس څوک حضرت بیبي فاطمه حق چا خړلې هغه باندې لعنت نستوي چا ز خلافت حق نستوي هغه باندې نستوي وغتم دوستانو واوري امام حسین علیه السلام چې چا خط ورته لګلې چا بیعت ورسره کړی او چا اجازه ورکړې ده واخونی سه نو ډاکټر ته پرت منه اوس دا دروغ دوکه مسلمانانو ته ورخین امام حسین علیه السلام ته چا خط لګلې چا بیعت ورسره کړی چا ورغختلې ده چا ظلم ورسره کړی چا په شهادت رسولې چا خیانت او دوکه ورسره کړی که هر څوک وي الله په دنیا او په آخرت کې لعنتونه ور باندې ووروه امين رئیس ابو دي تم وای چې تم غیبا لعنت وکړه دي تم وای قاضي ها اوس جی سی سیب توایم اوس لما سره وای چې حسین علیه السلام ته چا خطونه ورلېګلې په غودي لعنت وي وایا اوس درته وایم هغه چې چا د اهل بیت سره جګړه کړې وي باندې عمل نه دي چا چې خطونه ورته لېګلې دي حسین علیه السلام ته په غودي لعنت وي وایا اوس درته وایم چا څه دوکه ورسره کړې وي د ما جواب راکړه او د ټاس پیدا واره د ما جواب راکړه چا چې خطونه ورلېګلې په غودي لعنت وي وایا کریزه ته خبرې کنزل تر بیا کنه ما ته وایي دا تاسو فتوا د تاسو په مذهب کې خو دی ویلي بده کې ودی الله بنده یتا امام فتوا په دې ور کړی دا چې کڅوک نه جواب راغلی دا خلاص دی کنه دنیا ګوري ما جواب سین راکې دلته تقیه نه چلیږي وایي چې چا خطونه تر لګری په غودي لعنت وي وایي چا چې دوکه کړی وي هغه باندې لعنت وي چا چې ظلم کړی وي هغه باندې لعنت وي دسی وایي چا چې خطونه تر لګری په غودي لعنت وي دغه زوز درته یم کنه پر کوېسچن جواب ورکړه
ای لعنتیانو ځان خو تاسې یزید نه مې پلار جوړ کړی دی. الله لعنت دی په تاسې مجوسیانو وي یا اهل بیت و دښمنان واس یا اهل بیت و دښمنان یاس یا اهل بیت په جامه کې ټول مجوسیان را یو ځای سوي اساسي په تاریخ ته زه څه درته وایم ته څه راته وایې خطونه تاسې را لېږلي وایي لعنت ورباندې نه وایې ورته چې چا خطونه ورته را لېږلي په هغو دې لعنت وي وایې راسره زر کوه مایک د خلاص کې جی سی صاحب یوه خبره کوه تاسې مایک نه بندوه ما څنګه ځان سړي بجې جوړ کړم ولې لعنت ورباندې نه وایې ولې لعنت ورباندې نه وایې وایه چا څه خطونه ورته لېږلي په هغو دې لعنت وي خبره بس ما جواب یو منټ تاسې حسین علیه السلام ته خطونه را لېږلي په هغو دې لعنت وي وایه یو منټ